سلامونه لیدونکو، نن مو یوې نوې ویډیو ته رابولم او د لښکرګاه ښار څخه په یوې نوې لار باندې وځو. زه ځم، تاسو هم راسره ولاړ سئ او دا نوې لار راسره ننداره کوئ. تازه یې د رغونې چارې روانې دي. دلته چې دغه ډامبر پای ته ورسېدی نو نور په لښکرګاه ښار کې دغه سیمه د مهاجرو په نامه یادیږي. دغه تازه رغول سوی سړک دی. خدای دې مې غاړې نه بندوي، فکر کوم چې شاوخوا 1 کیلومتر دغه سړک پخ سوی دی، ډامبر دی او هغه خواته یې د رغونې چارې روانې دي. دغه لاره یوه خوبایي دا ده چې ډېره لنډه ده، نسبتا د بولان لارې ته، نسبتا د درایي لارې ته دغه لاره ډېره لنډه ده. پخوا هم خلک ورباندې تله، خو اوس چې د رغونې چارې روانې دي او دغسې ډمبر سوی ده نو خلکو ډېر زړه ورته ښه کړی دی. دستي نادعلي ولسوالۍ ته ځي، دستي باباجي ولسوالۍ ته ځي. دغه لار ډېره لنډه ده او یو بله خوبایي یې دا ده چې دغه لارې باندې کار شروع سوی دی د رغونې. مخته یې پر رود باندې یو پل هم جوړ سوی دی چې ډېرې په اسانۍ سره موږ کولی سو چې مخته چې راتلونکې ولسوالۍ دي هغه ولسوالۍ ته ولاړ سو. او د هر څه سره سره به د دغه مځکو قیمتونه هم ښه پوره ورسره لوړ سي. دلته ډامبر نور پای ته ورسېدی، خو په دې هیله چې د رغونې چارې په چټکۍ سره مخته ولاړ سي او پاته سړک هم د تیر سړک په څیر ډامبر او پوخ سي. مخکې ما یوه یادونه وکړه چې دا سړک دلته د مهاجرو په سیمه کې تیر سوی دی. نو د مهاجرو کوچنیان ماشومان د موټرانو سره نابلده دي. زه تېرېدم، خلطې د خاورو ډکې کړي وې، موټر یې ورباندې وویشتی. نو اوس لا سرې وخت دی، د دې سیمې خلک د خپل کوچنیان په دې خبره پوه کړي چې د موټرانو مخته مه ورځي، موټران په ډبرو باندې مه ولئ. او هم باید ښاروالي د اوسه سره دې غم وخوري چې څنګه کولی سي چې پر دغه تیز سړک باندې د ټکرونو مخه ونیسي. خیر، په هر صورت دا د رود ته راورسېدم. دلته بیا موضوع بله ده. پل کوچنی دی او د رود ساحه ډېره غټه ده. که د تیر کال په څیر اوبه رالې په رود کې، فکر نه کوم چې دغه پل دې همداسې جوړ پاته سي. د پله څخه وروسته چې دغه سړک باباجي ولسوالۍ ته ځي هم کار په چټکۍ ورباندې روان دی او په دې هیله چې نور هم کار چټک سي. دلته دوکانونه د پیدا سوي دي. خلکو د سړک پر غاړه باندې دوکانونه جوړ کړي دي او د سړک د رغولو چارې خو تاسو وینئ چې په پوره ماشینرۍ سره په چټکۍ سره روان دی. په دې هیله چې یوه ورځ ورباندې راسو چې ټول سړک رغول سوی، ډامبري او ښه په اسانۍ سره باباجي ولسوالۍ ته، نادعلي ولسوالۍ ته ولاړ سو. ویډیو به اوږدومه نه، په لنډو کې به ووایم چې دغه سړک تر شورابه پورې، تر هرات، تر لویې لارې پورې دغسې غځېدلی دی. نو زه هم دلته په نادعلي ولسوالۍ کې غواړم په دې لمریزه ورځ کې د نادعلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې د هوا څخه خوند واخلم. نو نور تاسو هم نه انتظاروم. پر لوی او مهربانه خدای مو سپارم. د الله په امان.